شیخ صاحب محترم په دې نت کې بعضې وخت کېږي لکه رمضان روان دی او که چا مبارکي ورکړه هغه ته به ګناه معاف کېږي د رمضان مبارکي ورکړل په حدیثو کې شته نه داسې خبره نشته چې د رمضان المبارک مبارکي چا ورکړه ګناه به معاف کېږي یا د دې زیری په کار دی یا د دې خوشخبري خو البته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته دا فرمایلی و یو ځل رمضان المبارک د راتلو په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته بیان کوي فرمایل چې آتاکم شهر مبارک اے ملګرو د برکت والا میاشت راغلی ده په دې کې الله تاسو په خپل رحمتونو کې پټي او په دې کې الله د جنت دروازې کولاوي د جهنم دروازې بنديږي او په دې کې سرکشه شیطانان په زنجیرونو باندې تړل کیږي نو تاسو د خپل ځان نه الله د طرف ته خیر وروخوي نو نبی رسول الله خپل د دې یو خوشخبری ورکړی ده خدا چې چا مبارکي ویلا یا خبر ورکاغه ته مغفرت کیږي دا خبره په صحیح روایتو کې زما د ذهن مطابق چرته موږ نه دلیدل. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.